پوهېږئ هېڅ باندې تاسو نه پوهېږئ چې کور ته ځای نه دی حاجي وایه خپله خبره وکړئ تاسو سره ټیکه والا نه څومره تاسو سره ده څومره نه ده دې کې 1000 فوټه کم ځای تر کوم ځای تا به کچ کړي که نه راوړو د دې دیوال نه ولې تر کوم ځای پورې ده دې طرف ته تر هغې جومات ته پورې که نه نو دا مسله خو ټیکهدار صاحب د دې ځای ده د دې دیوال نه ولې تر دغه جومات ته دا مسله ده نو تا کله تا ته واله شوې ده ټیکه مثال ټایمه کې تا ته به کېږي یا به وشي که نه او هغه کاڼی ما سمه ولیدو پاک مې ولیدو ټیک شو بیا موږ باندې د پابندي ټیکهداران ورته دا مشران دوه درې مشران ماته وي د شپې او کاپو کنه ټیکهدار صاحب البته ستاسو خپل ذاتي ټیکهداران نه دي که نه د حکومت د طرفه پابندي ده که نه د عوامو د غاړې سمه مسله ستاسو خپل سمه پاک باندې ورته ده که نه نو د خلکو دا کورونه ونړېدل دا به دې به څوک ذمهواري دا چې خلکو دا کورونه کرک شو تا ټیکه اخیستې ده بیا به دې ټیکه نه اخیسته چې ستا التالو ټیکهدار صاحب که نه یعنې که دا ټیکه خو ما کال مخکې اخیستې ده نو پرې خبرې وه چې زه ریزاین کوم د دې ټیکې نه زه واپس کوم ټنډر دې بل چا ته یې لاړ شي ولې ته به دې نه پوهېږې زه به تا پوهېږم ته خو هوښیار سړی چې په یو کار کې ته زما د ټیکهدار صاحب ډېر هوښیار یې بیا به ګوره دا زما ستا د کلي کور خلک دی ته کافر کېدې نه چې موږ د کلمې نه بله کلمه ویږنې کافران کېدو پې یو غلط خبره ده یو جګړه کوم زه د ضروري خبره کوم چې بهي په موږ باندې پابندي او بله ورځ دا دوه مشران دا ما پسې زه خو هم تا د ښه په عزت ټیکهدار صاحب یم ما ګورې کنځل نه دي کړي ما د اخلاقو د بار خبره نه ده کړې دې ته مې غوسه کړې دې ته مې سخته خبره کړې تا ته مې نه ده کړې جرمانه ده یو سره ما وختي خبرې وکړې او له بهي خلکو ته تکلیف کې وړې نه کړې تکلیف نه ټیکهدار صاحب زما راشه چینه پورې دار سو ختم شو دا دغلته د کور را پرېوتل نو هغه ولې به روډ په غاړه را هغې خو داسې وار ما ورته وایو که نه چې ما ورته وخت دا کار نه دی کړی هغه کور خو د الله طرفه خو داسې ته به هم مړ شي مثال زه به د والې در شمه زه چې امانت ویلا صاحب ټیکهدار صاحب تا مړ کړ یا ما مړ کړو هغه به د الله طرفه چې ما تا مړ شو دا خو ټیکهدار صاحب زما ستا غلطي ده چې دا ټیکه مثال تا ته منظور شوې ده دا شی په وخت نشو درې دا روډ نو شوی ټیکهدار صاحب نو زما کور ته په یو ورځ کې 20 کاله کې زما کور ته تا بل رسکار کړی تا بل رسکار کړی د سورو خو چې تاسو کار باندې کړی یو ورځ کې خو نه کېږي بندي ده را باندې که نو یې مه کوه ټیکهدار صاحب تا اوس وایي چې موږ د خپل لاسه هړتال دی پابندي نه ده هړتال دی زموږ خپل نو خدای مسلمانانو غونډ پاکستان هړتال دی یوازې زما نه دی حل به سي حل راته ووایه بل چا پسې ورشو شارام پسې ورشو ایوب خان پسې ورشو اجاز خالد پسې ورشو چا پسې مزه 30 تاریخ باندې به د دې څه فیصله وشي دا دې راغلي ما تاسو ته 30 تاریخ یاد کړو نن څوم تاریخ دی تر هغې پورې دا کورونه خیر دی که نه ته لږ راشي دا نه مسلماني درته وایه که نه زما ستا ورورولي ده دا خو تا وکړې چې ته کار نه کوې دا تا نه دی بند کړی دا تا نه دی بند کړی دا کار ما خو نه دی بند کړی یاره ټول پاکستان بند کړی دی اوبو ته مخه چا بند کړی د پاکستان ما خبره خلکو ته ووایه که نه دا تا هغې ته ویلي دي چې تا له چا ته ټیکه درکړی چې کوم اختیارمند دي ستا ربره د شهرام کار دی ستا نه تپوس کوم د چا کار دی ټیک شه سر جي هتبرالي شوي هم ده موږ به پټواري ګردور چې بیا هم هتبرالي راولو انشاءالله جی سر جی صحیح شه جی ټیک شه جی پوه شوم سر جي هتبرالي شوي هم ده په سرکاري حد کې روړه چولې شوې ده چې بیا به هم موږ راولو چې په هغې خبره پوه شوم سر جي او جی او جی شته دی ورته سر جي ټیکهدار صاحب دا ګواه ده شته ورته سر جي خو لکه یو پټي والا که مسله جوړېږي چې نو هغې لپاره اداري قانون شته دی سر جي که نه مونږ تابعدار یو جي مونږ په چا اوړه به هم تابعدار یو جي مونږ په چا وخت هم تابعدار یو مونږ باندې چانده وکړې هم چې تابعدار یو صحیح شه سر جي زه ورته شته دی بس دی کې چې کلم کار شروع شي نو ټیکهدار صاحب ته دا او تاسو دا ریکویسټ دی چې مونږ ته دواړو غواړو چې دې خلکو ته دا نالی وشي د چاپټي کې نه کو سر جي او یاد چې کوم ضرورت سر جي دې زه یادوم د چاپټي کې نه سر جي بس دا چې کوم سرکاري حد دی مونږ ته دې کې دواړو غواړو ته وکړي شي جي ټیک شه جي صحیح شه جي ډېره مهرباني سر جي الله خوشحاله کړي اوس داسې وکړې که نه چې یو کس ما له ذمهوار راکړي ته ما ته وایي چې ته به ورله نه ودرېږې هغه به دا ګنټې منټې ځان سره حسابي پیسې به ورله زه ورکړم خو چې زه دلته شو نه شم صحیح ده بس زه یم درته حساب وکړې نوم اخیستلې نوم د زما والي ستا کلي کوي خدای دې د جومات د چندې والا کلي کوي وره که څوک جنګ کوي نو زما نوم والا او که د چا پې نوم کېږي شمله پې تنګېږي نو د یو وجه سړي والا د کلي په سطحه کوو ځان ته د کلي په سطحه کوو چورونه راغورځوو ټیک شه راشي ګړی له به وګورئ ټیکهدار صاحب نوم هېڅ چا ته مه څه ټایم بس کي بس ګنټې به ځان سره نوټ کړي صحیح شوه هغه دا وایي کوي د چا پټي کې نه هغې کې حد کې مونږ هم نه یو سرکاري حد کې به دلته دا نالی بیا وشي دا پې روغ وباسه دغه سایډ ته پې کېده چې مات نه شي صحیح ده او چې او سبا بل کار تاسو منظور کو ما پسې د دنیا خلک راغلي دي کسانو کې به مي چې به موږ پیپ راوړو
او په پمنګ وروړو تیر راته ولګاو ما یو کستدانې دی چې مال په تر ولا الله دې قدر وکړي الله دې بل راځي هر سړی ما به چې تعالی ټول تړم نو په پکې خیر دی خیر دی چې دې هغه کې چې دی باندې لس لس راځي 100 روپے ور سره زمانه ما دا ما کله کوله څنګه یو شی ملک سے په بیل خلم کنه الله خوشاله کوي مورکټ ته خاطر دي چې د غریب پیسې الله دې خوشاله کړي دا په بیل خلم چې کوم په بیل کې نه مثال هغه وایم نو پتام بوج نه کوم بیل کې نه شي نو هغه مونږ چاندي ته تابعدار یو چې په دې کار چې بیا نه شي هغه ټول په بیل کې ٹھیک شي په دې روډ کې دنه سړي ټول په بیل کې دی بازار عالمه هو بو سات ورته وس بدر زنده باد رو بدر بدر زنده باد بدر بیا زنده باد